ذوالحجې په اولو لسو ورځو کې د قرآن تلاوت کې نو دا الله ته انتهایی خوښ دی. که څوک ذکر و اذکار کوي نو دا الله ته انتهایی خوښ دی. که څوک صدقات کوي دا الله ته انتهایی خوښ دی. که څوک نفل لمونځ کوي دا الله ته انتهایی خوښ دی. که څوک دعاګانې جړاګانې الله ته کوي دا الله ته انتهایی خوښ عملونه دي. د دې اولو لسو ورځو د دې شپو انتهایی عمل الله ته خوښ دی، عزتمند دی، قدرمند دی. یو څیز چې الله ته خوښ دی، یو څیز چې الله ته قدرمند دی، موږ یې د الله د رضا دپاره کوو، موږ یې د الله د خوشحالۍ دپاره کوو. موږ یې په دې باندې کوو چې الله ته پې خوشحالېږي نو زه خو دې بنده یم، الله زه به ضرور د عمل کوم. ربه چې ته پې راضي کېږي خدایه زه خو دې بنده یم. زما د زندګۍ مقصد خو الله ستا رضا دی، زما د ژوند مقصد خو الله ستا خوشحالي ده، زما د ژوند د تیرولو مقصد خو خدای ستا خوشحالي ده. کریم الله تعالی په نفل خوشحالېږي زه به نفل نه کوم، الله تعالی په ذکر خوشحالېږي زه به ذکر نه کوم، الله تعالی د قرآن په تلاوت خوشحالېږي زه به نه کوم، الله ته زما په دعا خوشحالېږي زه به دعا نه کوم. ولې نه الله ضرور به ضرور به دا عمل کوم. د دغې لسو ورځو عمل الله ته خوښ دی. مسلمانه ځان بیداره کا، مسلمانه ځان تکړه کا، مسلمانه ځان ویښ کا او دغې لسو ورځو کې د الله صحیح بندګي وکړه، د الله صحیح اطاعت وکړه. مخکې دې نفل نه دی کړی خو چې دا میاشت راغلی 2 رکعته نفل کوه. مخکې دې ذکر نه دی کړی خو چې دا میاشت راغی ذکر کوه. مخکې د قرآن تلاوت نه کوو خو چې دا میاشت راغله د قرآن تلاوت وکړه. مخکې دې دعا نه کوله خو چې دا میاشت راغله د الله نه دعا وغواړه. ولې ستا د هر څه الله ته ګران دي، ستا د هر څه په الله قدرمند دي. چې هر څه دې په الله قدرمن او عزتمند دي نو بیا د الله ځان نه خوشحاله کا.